پخوانی بوش خو اوس د مجاهدینو بازار. په کابل کې د لاټ په نوم د بهرنیو توکو د رانیولو یوازینی ځای د پلازمینې اوسیدونکي له دې بازار سره آشنا دي، خو اوس یې نوی نوم هم د دوی ترمنځ عادي بریښي. له نظامي توکو نیولې تر د کور هر ډول وسایل پورې د بازار کې موندل کیږي. کاروباریان یې وایي ځکه پرې د بوش نوم ایښودل شوی و چې هغه وخت پکې هر ډول بهرني په ځانګړي ډول امریکایي توکي موندل کېدل. د دوی پر وینا اوس یې چې نوم مجاهدین شوی، تر ډیری یې پیرودونکي هم د اسلامي امارات غړي دي. خب او وقت به بازار بوش امریکایی‌ها زیاد بودن به خاطر میماندن که کش پیدا کنن. بازار بوش به خاطر چیزای خارجی جد بوده، همین وسایل خوراکه و همین وسایل بوت و تورا کلش خارجی می آمده. سابق وقتی که امریکایی‌ها بودن چیزای خارجی زیاد می آمد. والا خوشبختانه که یک مفاد کردی نام بر مارکت ما، چون نام که از این نام تغییر خورد، بعضی مردمای سابقی را به همون نام میشناختن، مشهور بود. و ای که بازار مجاهدین شد، حال بسیار مشتری ما از مجاهدین داریم که اینجا ترمیم اسلحه و یام هستن، وسایل نظامی یام هستن که ضرورت دارن و بعد از بازی وسایل ما رو که ضرورت دارن حتما یک بار دو بار میان اینجا خریداری میکنن. برام بازار مجاهدین است، هر کس از ولایت ها هم که هر جای من میگن یک بار بازار مجاهدین بریم. افغانستان کې دا ډول بازارونه چې بهرني توکي پکې پیدا کیږي ډیر کم دي، او یا خو لکه د دې بازار په څیر د حکومتونو له تغییر سره شکل او ان نوم هم بدلیږي. پیرودونکي وایي هغه توکي چې د بازار کې موندل کیږي نورو کې کم وي. زیاتوي د بهرنیو او داخلي هغه توکو چې د بازار کې شته کیفیت یې لوړ او قیمت یې ټیټ دی. د دوی په خبره همدا دلیل دی چې تر نورو بازارونو یې پیرودونکي زیات دي. و جنسایی که در بازار پیدا میشه برش لات میگن، یعنی جنسای کمیاب و مستحکم. هر جنسی را که ما میگیریم هم قیمتش مناسب است و هم جنس هم با کیفیت است و همینجاست که این بازار یک رونق خاص داده و یک نامزد کرده سر زبانهای مردم کابل. در هر گوشه چیزی که پیدا نشد میگه بریم بازار بورس بروین از مارکت قندهار بگیریم. اسم مهم نیست، هر آنچه که اسمش تغییر کنه کیفیت و کمیتش به ما مهم است که همون چیزی که بازار قبلا بود حالی هم همون بازار است. بوش بازار اوس په مجاهدین بدل شوی، رنګ او نوم یې تغییر شوی، خو د هټیوالو په کار روزګار یې ځانګړی اغیز نه دی کړی، ځکه لا هم د بازار کې راکړه ورکړه کیږي او د دوی ورځنی روزګار ورسره روان دی. حسین صافی، موج نیوز، کابل.